الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. په مخکې درسونو کې خصوصا د دې نه مخکې کوم درس چې تیر شولو په هغې کې مونږ د روژې اهداف مقاصدو ته اشاره وکړه چې درې مقصدونه مونږ بیان کړه. یو مقصد دا و چې انسان کې دا روژه د بندګۍ د غلامۍ احساس پیدا کړي. انسان بنده دی، انسان د الله پاک غلام دی او د انسان د الله پاک تر کنټرول لاندې دی. نو دا احساس په روژه کې پیدا کېږي سړي ته، دا د مانځه سهار اذان نه نیولی تر ماښام پورې. دویم غټه خبره دا و چې خوف خدا او د الله پاک د نظارت او د احساس خبره چې الله پاک ما ګوري، الله پاک زه د نظارت لاندې او د تعقیب لاندې نیولی. او دریمه خبره دا و چې د انسان نفس د کنټرول دپاره تر ټولو بهترین عبادت چې کوم یو دی هغه روژه ده. ځکه په دې روژه کې د انسان هغه جائز خواهشات، هغه خواهشات چې هغې ته موږ او تاسو رسمي او قانوني او شرعي او فطري خواهشات وایي، هغه تر کنټرول لاندې نه شي. نو چې هغه تر کنټرول ونیولو، دې کنټرول په نتیجه کې د انسان نفس د انسان تر کنټرول لاندې راځي، انسان په اختیار کې بیا چلیږي. نفس خپله داسې دی لکه موټر په شان باندې چې ته موټر سټیرنګ دې په لاس کې، کنټرول دې په لاس کې، نو هر کار دلته کوي. خو که یو ځل بې جلبه شو، بې کنټروله شو او سټیرنګ کې کار پرېښو، نو بیا په ګړنګ ورځي، په دیواله ورځي، په غرم ورځي، په سړي ورځي، په هر شی هر مصیبت یې درته جوړ کړي، بیا درته جوړوي. نو نفس هم که سړي په خپل کنټرول کې و نو بس ښه کارونه به کوي. خو چې کله د کنټرول نه ووتلو، بیا به نو تا بې شرموي، بې حیا کوي، بې عزته کوي، بیا به دې په هر مصیبت کې، ځکه بیا به ته د مال د ګټلو په خاطر به رشوت هم خورې، سود به هم کوې، حرام به خورې، د خلکو حق به دغسې د جنسي خواهش د پوره کولو لپاره د هر چا به عزت او په ناموس به تېری کوي. نو په اجتماع کې خو څه خلکو لاسونه نه دي تړلي که نو تا ته بیا پته ولګي ته به د جیل په کوم هغه کې، ته به د محبس په کومه کوټه کې بیا پروت یو څو کاله قید به در باندې ختلی. ځکه دا څومره خلک چې به د محبسونو کې، به د زندانونو کې پراته دي، تاسو وګورئ ولې پراته دي، وجه څه ده؟ خو یا چا مال خوړلی، یا د چا ناموس ته بد کتلي، یا بې عزتي کړی، یا د چا په هغه باندې تېری او تجاوز کړی، نو ځکه هلته پراته دي. خو چا هلته نه دي بیولي چې زندان کې اچولي. د یو کار غلط کړی دی، د غلط کار په نتیجه کې د هغې ځای ته رسېدلی. څه خلک به داسې چې بې ګناه به هم لاړې دي بل چا په شیطانۍ او هغه باندې، خو اکثریت خلک دغسې دي. نو ځکه انسان دا نفس چې کله بې کنټروله شو، نو بیا یې په دنیا کې نتیجه او انداز بیا کوم ځای دی؟ بیا هلته په محبس کې به پروت وي، په زندان کې به پروت وي. نو په دنیا کې به زندان او په آخرت کې به هلته ورته خامخا جیل، هلته به خامخا ورته د دوزخ دا ځایونو کې به پروت وي. نو دغه مصیبت په همدې خاطر باندې دا نفس چې دنیا کې سړی هلاکت ته رسوي، دنیا کې سړی زندان او محبس ته رسوي، دغسې په آخرت کې د غټو مصیبتونو سره سړی اخلي. نو ځکه د نفس کنټرول پکار دی. د نفس کنټرول لپاره بهترین عبادت مونږ ویلې هغه روژه ده. اوس راځو وړاندې چې دا روژه کې نور څه مقاصد او نور څه ګټې دي. مونږ او تاسو دلته یو خبره وکړه چې یو خو انفرادي روژه ده چې انسان انفراداً روژه نیسي، یو اجتماعي روژه ده چې هغې ته ویل کېږي رمضان. د رمضان میاشت یو اجتماعي عمل دی چې کله رمضان میاشت ښکاره شي، ټول مسلمانان مؤمنان چې کوم دي په مجموع کې روژه نیسي ټول، او بیا چې کله اختر شپه شي نو بیا ټول اختر کوي یو ځای. نو دې ته ویل کېږي اجتماعي عبادت. اوس تاسو فکر وکړئ چې کله د رمضان میاشت راشي، رمضان هغه راشي، هر تاسو خیالي په دا نور وختونو کې چې مساجدو کې تاسو وګورئ په مسجد کې 10 کسان یا 15 کسان لمونځ کوي، تلاوت او ذکر اذکار، یو 2-3 به ذکر کوي، 2-3 به اذکار کوي، نور چې راشي لمونځ وکړي په منډه ورځي. خو تاسو روژه کې وګورئ، د رمضان په میاشت کې وګورئ، په دا ټولو مساجدو کې ځای نه وي، یعنی ټول مسجد مکمل ډکی، او دا ټول مسجد کې نیم مسجد خلک چې کله لمونځ خلاص شي یا د لمونځ نه مخکې دستي قرآن شریفونه راواخلي، هلته تلاوت شروع کړي، څوک ذکر کوي، څوک اذکار کوي، خیراتونه، صدقات او ښه خبرې، څوک چاته بده خبر نه کوي، چاته کنځل نه کوي، کوشش کوي چې ځان وساتي. دا په اجتماعي لحاظ باندې یو اجتماعي د خوبۍ یو محیط، یو چاپېریال پیدا شي. کله چې ټول خلک لمونځونو ته ځي، کله چې ټول خلک صدقات ورکوي، کله چې ټول خلک تلاوت کوي، کله چې ټول خلک ذکر او اذکار کوي، ښه کارونه کوي، نو یو فضا داسې یو محیط پیدا شي، یو ماحول
انوایرنمنټ چې ورته ویل کېږي داسې یو ماحول پیدا شي چې خلکو ته د نیکي خوند ورکوي بیا خلک بیا تلاوت خوند ورکوي ذکر اذکار خوند ورکوي نو ځکه معمولا په د روژې په میاشت کې اکثره خلک چې کوم یو دي یو ختم خو په مسجد کې کوي دا بل ختم خامخا یو دوه درې څلور داسې یعنې داسې خلک شته چې یو دانه خو خامخا کوي ذکر اذکار ورسره کوي صدقات ورسره کوي د شپې تهجد ته راجګېږي دا ټوله روژه میاشت کې دومره عبادات زیات شي چې سړی تصور کوي چې مسلمانان خو ټول دا خو ډېر ښه خلک دا ورځ دا مخکې بل قسم و خو دا روژه کې دا ټول خلک ښه ښکارېږي دا ټول خلک ښه دینداره ښکارېږي خلک متقي ښکارېږي اوس دا یو اجتماعي ماحول دی دغه روژه او دا رمضان په اجتماعي لحاظ د مسلمانانو په منځ کې داسې یو محیط را پیدا کوي چې ټول د نیکۍ احساس وکړي هر سړی داسې یو د بل خوا نه تشویقېږي ځکه یو سړی لمانځه تر ورځي دام ورسي ورشي بل هم ورشي نو هلته ذکر اذکار تلاوت دا ټول شیان په روژه کې ډېر زیات شي هغې وجه دا ده چې الله پاک داسې یو ماحول ته حالات او شرایط برابري چې دا ټول خلک نیک کارونه وکړي د بدۍ نه ورور رامنځ شي اوس تاسو فکر وکړئ چې اووه میاشت مسلسل داسې ماحول جوړي چې هغه د نیکۍ تلاوت ذکر اذکار صدقاتو تهجدو نفلونو خیراتونو صدقاتو د ښو خبرو ماحولي نو دا خو اثر لري په انسان باندې بالاخر همدغه یوه میاشت چې کوم یو د ګټه کړې ده د ګټلې دي د 11 میاشتې خوري بیا نو بل رمضان پرې راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مخکې موږ د حدیث بیان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الرمضانو یو رمضان الی رمضان یو رمضان د بل رمضان لپاره مکفرات لما بینهن د یوه میاشت چې سړي خواري وکړه د 11 میاشتې که کومې بدۍ او کومې غلطۍ او کوم هغه ترې نه وشي خطاګانې ترې نه وشي الله پاک ورته بخي دې کې دومره برکت شي د یوه میاشت کې انسان دومره عبادت دومره تلاوت ذکر و اذکار نفلونه تهجد دا شیان وکړي چې الله پاک تېرې ګناهونه ورته معاف کړي بیا چې بل رمضان راشي بیا ورته معاف کړي نو په دې رمضان کې غټه خبره دا ده یو خدا دی چې په ثواب په لحاظ باندې دا منځ کې چې کوم صغیره ګناهونه څونه شوي دي دا ټول الله پاک د رمضان په واسطه باندې ورته ټول معاف کړي بله خبره دا ده چې دې پخوا کې دا ماحول داسې جوړ شي چې دا 11 میاشتې چې آینده راځي انسان دومره په دې نفسي لحاظ باندې دومره د روژې برابر کړی چې بالکل د غلطیو تر ډیر وخته پر انسان کې غلطي نه کیږي دا د روژې په میاشت کې کله کله زه خپله کله دا روژه په میاشت کې سړی کله ګرځي نو زه یم چې کاشکې دا روژه دا ټول کال وی دا ټول کال روژه وی نو سړی به د دې بدیو نه د دې بدو شیانو د شیانو نه احساس نه به سړی بند وي خو انسان دی کمزوری دی پوهېږي د اخرې ورځې چې د روژې اخرې ورځې راشي نو بیا سړی وایي چې ولا روژه خو سخته ده اندونه بس دی چې د الله پاک مونږ باندې فرض کړې یوه میاشت نو په دې یوه میاشت کې انسان ته دومره باطني او دومره اندروني هغه معنوي هغه پیدا شي قوه پیدا شي طاقت ورکې پیدا شي چې د 11 میاشتې دی به ګزاره پرې کوي خو که د 11 میاشتو کې څه غلطیانې او څه هغه ترې نه وشوي نو الله پاک د بل رمضان په واسطه باندې ترې نه محوه کړي نو د روژې بل مقصد دا شو چې الله پاک عز وجل د دې عبادت په واسطه د یو داسې ماحول د یو چاپېریال د داسې یو محیط چې هغې کې ټوله نیکي داسې یو ماحول شرایط برابر کړي چې هغې کې ټول خلک خپله ورول کېږي پکې نیکۍ ته ورځي نو که داسې وي چې فرضاً دا نورو میاشتو کې سړي جمع لمونځ ته دونه فکر نه وي تلاوت ته دونه خیال نه وي ذکر اذکار ته دونه خیال نه وي صدقې او خیرات ته دونه خیال نه وي واقع خبره دا ده دا اوس هم موږ دونه هغه نه لرو خو د روژې په میاشت کې د هر مؤمن او د هر مسلمان په زړه کې د تلاوت شوق وي د لمانځه شوق وي د جماعت د لمانځه شوق وي د ذکر او اذکار شوق وي د صدقې او د خیرات شوق وي نو دغه محیط جوړول اصل الله پاک غواړي چې په مجموع کې دا د مسلمانانو دا محیط او چاپیریال او دا ټوله خطه چې د مسلمانانو په لاس کې ده دې نه د برکات او د فیوزات او دغه یو هغه جګې شي انګازې جګې شي او وړانګې ته نه جګې شي بل مقصد په روژه کې دا دی چې انسان یو خبره ډیره مهمه دا ده چې د انسان نه داسې انسان جوړ شي چې دی د قانون پابند د قانون پابندي د قانون بهترین خلک ګوره په دنیا کې مونږ او تاسو وایي چې پلانکي زیاته خلک قانون مراعتوي مونږ یې نه مراعتوو پلانکي خلک په ټول اغځي وجه دا ده چې کله انسان کې د قانون مراعتولو خبره راغله هغه مملکت تر ټولو ښه مملکت دی هغې غلا نه پکې کېږي ترافیکي حادثات پکې نه کېږي رشوت پکې نه اخیستل کېږي چا موبایل پکې نه ورکېږي چا حیا او عزت ته څوک هغه نه ګوري وجه دا ده چې هلته د قانون اطاعت او فرمانداري موجود دي هر سړی په خپل لین کې ودرېږي هر سړی خپل قوانین موږ او تاسو د افغانان چې کوم ځای کې دا په ټوله دنیا کې مشهور دي چې افغانستان کې شی هر بې قانونه کار کوي خو چې بیرون دنیا ته لاړ شي بیا سم
انسان ته نه جوړ شي، سم په قطار کې ولاړ سم کار کوي. اصل وجه دا ده چې موږ د خلکو کې د بره نه نیولې تر بیخه پورې، د رئیس جمهور نه نیولې تر یو ملازمه پورې د قانون پاسداري نه کوي، د قانون خیال نه ساتي، قانون نه مني، قانون نه مراعتوي. چې نه مراعتوي نو څنګه وشي؟ دغه قوانین که موږ مراد کو د بره نه نیولې تر بیخه پورې، داسې نه چې یو مراد کړي یو مراد نه کړي. که ټول خلک یې مراد کړي دا زموږ وطن به جنت وګرځي. زموږ وطن کې به جنګ نه وي، جګړې به نه وي، جګړې به نه وي، بل شی به نه وي، بې امنیتي به نه وي. د خلکو د بې امنیتۍ احساس به ورک شي. دا ټول شیان به بیا سم شي. د هر چا کور کې به الله پاک برکت پیدا کړي. دا مالداري دا ټول شیان به سم توضیح کېږي چې د قانون پاسداري موږ وکړو. موږ غټ نقص همدا لرو چې موږ قانون نه منو. اوس په دې روژه کې یو غټه خبره دا ده په دې روژه کې چې دا د قانون اطاعت او فرمانبرداري احساس په انسان کې را ژوندی کوي. اوس سحر اذان چې وشي، د روژې قانون څه دی؟ خوراک به نه خورې، څښاک به نه کوې، جنسي خواهش به نه پوره کوې. د سحر نه نیولې تر څو پورې؟ تر ماښام پورې. کم از کم 10 ساعته، کم از کم 10 ساعته، 12 ساعته، 15 ساعته، 14 ساعته، تر 18 ساعته، تر 20 ساعته پورې داسې راځي چې د دې قانون پابندي کوي. اوس خو انسان دی که نه، زناور خو نه دی که نه چې په خبره نه پوهېږي. انسان ته دا چې 15-14 ساعته مسلسل د قانون د اطاعت خبره کېږي او دا ورباندې بار بار تکراریږي، نو آخر د انسان نه د قانون تابع جوړ شي. موږ خو د روژې په مقصد نه پوهېږو. موږ خو روژه داسې فکر کوو چې بس هسې یو شی دی او موږ باندې پر شوي ده، که چېرته خدای ته یې خلاص کړو نو ډېر به ښه شي. نو خو اصل خبره خو دا ده چې د روژه کې د قانون د پابندۍ احساس په انسان کې پیدا کېږي. تا ته قانون دا دی د سهار نه نیولې تر ماښامه به خوراک نه خورې، بس نه به خورې. قانون دا دی تر سهار نه نیولې تر ماښام پورې به څښاک نه خورې، د سهار نه نیولې تر ماښام پر جنسي تعلقات نه ساتې، بس نه به ساتې. نو ته فکر وکړه چې په یو ورځ کې تا ته 15 ساعته دا باندې دا مشق دا پابندي کې او ته یې منې دا خبره. بیا دا مکمل یوه میاشت دا تمرین په تا باندې کېږي، تا باندې یو کورس کېږي. لکه موږ او تاسو یو ځای کې یو کورس دی، یو سیمینار هغه شوی دی، جوړ شوی دی، ورکشاپ جوړ شوی، په هغې کې دا خبرې موږ ته یو میاشت ورکشاپ تا ته جوړ شوی دی. نو دا د قانون پابندي چې یو میاشت سړی وکړي او په کال کې هر میاشت وکړي. دا کورس داسې کورس نه دی چې صرف یو کال شته او بل کال نشته، هر کال یو میاشت کورس، او هر کال په هره ورځ کې بیا 15-14 ساعته په تا باندې دا خبره بار تمرین کېږي چې د قانون مخالفت ونه کوي، قانون به پنځې. نو که چېرته دغه احساس په موږ مسلمانانو کې، افغانانو کې پیدا شي چې دا روژه موږ ته دا هغه راکوي، دا درس راکوي چې موږ به ګوره د قانون پابندي کوو او په عمله نه کوو. روژه کې عمله نه کوو خو احساس نه لرو، احساس وضع نه لرو چې موږ نه پوهېږو چې دا روژه مقصد چی دی، د روژې هدف چی دی، دا روژه ولې موږ نسو دا 2 ساعته موږ لوږه تنده باندې ګرځو، ولې ګرځو؟ په دې باندې موږ هېڅ افغان نه پوهېږي چې ولې د سهار نه نیولې تر ماښام پورې خوراک څښاک دا ټول شیان په موږ باندې د دې آخرت دی، صرف آخرت او جنت راکول کېږي؟ نه، دا هر عبادت ګوره یو خبره واورئ، دا هر عبادت هم دنیوي ګټه لري او هم اخروي ګټه لري. چیلنج در کوم تاسو ته که هر عبادت داسې چا پیدا کړي چې هغې کې دنیوي اخروي ګټه نه ماته دې ووایي چې دا شی دی. دا هر عبادت د موږ او تاسو هم دنیوي او هم اخروي ګټه لري. په دنیا کې موږ تاسو نه انسانان جوړوي او په آخرت کې موږ او تاسو نه جنتیان جوړوي. اصل خو موږ پوهېږو په دې نه باندې چې موږ دا اعمال چې کوو، دا عبادت چې کوو، دا اطاعت چې کوو، دا د الله قانون چې منو دا د څه په خاطر کوو، په دې موږ نه پوهېږو. چې نه پوهېږو ځکه خو کار خراب دی، ځکه خو زموږ دنیا خرابه ده، زموږ زندګي خرابه ده، زموږ وطن خراب دی، زموږ امنیت خراب دی، زموږ حکومت خراب دی، زموږ ولس خراب دی، موږ خپل هم ټول خراب یو. وجه دا دی چې نه پوهېږو او نه پوهېږو نه یې منو. کار کوو خو په هدف یې نه پوهېږو. دا کار ولې کوو، دا روژه ولې نسو، دا لمونځ ولې کوو، دا روژه دا زکات ولې ورکوو، دا حج ولې کوو، په دې هدف نه پوهېږو. چې نه پوهېږو هسې لیوني په شان باندې روانې، لیوني په شان باندې خولم تړلې ده، د سهار نه مازدیګره پورې لیونیات چې نه کوي موږ هم نه کوو. دا خو معنا لري. دا هر عمل هدف لري، دا هر عمل هم دنیوي ګټه لري هم اخروي ګټه لري. موږ او تاسو دنیوي ګټې د روژې دومره زیاتې دي که چېرته موږ او تاسو پرې پوه شو نو دا دنیا به راته جنت وګرځي. نو یو غټه خبره دي موږ د افغانانو دپاره دا ده چې موږ کې دې کې د قانون پابندي، د قانون اطاعت، د قانون منلو احساس به موږ کې پیدا کړي. د سحر نه نیولې تر ماښامه پورې موږ پابند یو د قانون. هغه قوانین چې په روژه کې به ټول مراته وو. نو همدغه احساس موږ دا راکوي چې موږ او تاسو په وطن کې چې موږ قوانین د دې باید پابندي وکړو، دا احساس کړو، ترافیکي قانون بل قانون دا څومره چې دا موږ او تاسو ته همدغه شیان ښایي چې دا شیان تاسو منظور کړئ نو ژوند مو ښه شي. دا خو داسې نه ده چې د هر شي خبره به الله پاک درته کوي چې په لار هم داسې ځه، موټر دې هم داسې بیا پلانکي. دا خو موږ او تاسو ته خپل قوانین لرو، دغه قوانین مطابق. نو د روژه کې یو غټه خبره دا ده چې موږ ته داسې یو ورکشاپ،
داسې یو سیمینار داسې یو کورس جوړیږي هر کال یوه میاشت چې په هغې کې موږ د قانون اطاعت او فرماندري او پابندي یاده کوو چې کوم شی موږ باندې بند دی هغه بند دی چې کوم شی موږ ته جایز دی هغه جایز دی دا ټریننګ موږ ته دا تمرین او مشق موږ ته راکول کېږي دا کورس کې دا 10 ورځې کورس کې دغه شیان بیانېږي ټول ورځ دا کورس موږ تاسو بیان خو متاسفانه موږ په دې هدف باندې نه پوهېږو. بله خبره دا ده چې د روژه کې په ظاهري لحاظ باندې انسان خو چې د سحر نه نیولې تر ماښامه پورې ډوډۍ ونه خوري خوراک ونه خوري او څښاک ونه کړي او جنسي تعلق هم هغه نه کړي نو موږ ته یو احساس پیدا کېږي هغه احساس دا دی چې موږ وږي خامخا وږي کېږو دا د ژمي په ورځو کې خو سړی دونه نه وږي کېږي ځکه ورځې کمې سړی تږی کېږي هم نه خو که ورځې ګرمي وي او ورځې 15-14 ساعته وي او سړی تږی هم شي وږی هم شي نو هلته یو احساس د انسان سره پیدا کېږي چې دا زه صرف یوه ورځ وږی شوم داسې خلک شته چې څو ورځې کېږي ډوډۍ به نه خوړلې داسې خلک به وي چې هغوی به دغه شیان چې موږ اوس ترېنه پریز شوي دا غریب به د مادي وسایلو د نشتون په لحاظ باندې د دې سره مخامخ نو دا غریبانان دا بېوزلي دا کمزوري خلک کوم خلک چې فقیر دي ناداره دي او مال نه لري دولت نه لري شی نه لري عایدات نه لري نو دا خلک غریبانان به څه کوي دغه احساس په انسان کې پیدا کېږي چې دا غریب خلک چې دي موږ او تاسو په ګاونډ کې اوسېږي دي موږ او تاسو په کلي کې په کور کې په وطن کې په مملکت کې اوسېږي بلکې په ټوله دنیا کې چې کوم خلک اوسېږي دا د ویلې موړ د وږي د حال نه څه خبر دی یو واقع مفسرینو او محدثینو راخیست ده وایي چې تاسو به دا اورېدلي مشهوره قصه ده چې په مصر کې یو وخت کې ډېره سخته قحطي راغله په هغې وخت کې یوسف علیه السلام په مصر کې و او پاچا خوب ولیدلو چې خوب یې ولیدلو چې غټ چاغ غوایان دا راوځي او هغې خوانخوا کې داسې غریب ډنګر غوایان راشي او دا غټ غوایان چې کوم یو دي دا وخوري او وچ وږي د غنمو راشي او دا شنه وږي د غنمو وخوري دا پاچا چې خوب هېڅ په تعبیر پوه نه شو یوسف علیه السلام په دې وخت کې بندي و په زندان کې زلیخا شیطانت کړی او دی بندي کړی هلته پکې ځکه هغه د خواهش ته تسلیم نه شو نو ځکه بندي کې بې ګناه ډول باندې نو چې کله پاچا خوب ولیدو نو سړی ور ولېږلو یوسف علیه السلام ته یوسف علیه السلام ته یې ورته داسې پاچا خوب داسې لیدلی دی دې معنا څه ده هغه ورته وایي چې ګوره 2 کاله به اول بارانونه وي ښه فصلونه به کېږي بیا به وروسته 2 کاله سخته قحطي راځي داسې قحطي به راځي یو څاڅکی باران به نه کېږي غنم به نه شنه کېږي هېڅ شی هم نه شنه کېږي بس هر څه به وچکله کړي نو تاسو د 2 کلونو کې شیان وکړئ بیا 2 کلونو قحطۍ کې خورئ چې کله دا کار وشو یوسف علیه السلام یې راوایسته وزیر خزانه کې ځان ته یې ذخیرې جوړې کړې او ډېر شیان یې وساتل یو وخت راغی چې دا 2 کاله کې دوی ښه پرېمانه ذخیرې وساتلې غنم یې ذخیره کړه مال یې ذخیره کړه دا شیان یې ذخیره کړه او چې کله قحطي شروع شوه نو د قحطۍ په اوله ورځ باندې یوسف علیه السلام اعلان وکړی ګوره دا اوس مهمه خبره ده په اقتصادي لحاظ باندې یوسف علیه السلام اعلان وکړی چې 2 کاله مسلسل په موږ باندې قحطي ده وچکالي ده نه به غنم کېږي نه به غله کېږي نه به ترکاري کېږي نه به سبزي کېږي هېڅ شی به د خوراک نه وي تاسو به یو کار دا کوئ چې پس تر اوسه هم چې 3 وخته ډوډۍ خوړله اوس به 1 وخت ډوډۍ خورئ بس په خلکو اعلان وکړي چې نور 3 وخته ډوډۍ نشته 2 وخته ډوډۍ نشته بلکې تاسو به څه کوئ 1 وخت ډوډۍ وخورئ په ورځ کې 1 ځل ډوډۍ خورئ بس بیا سبا خورئ خیر ده خو هغې وخت کې خو دا خلک نه پوهېده په دې مسله باندې د روژې مسله باندې خو لا هلته مسله نه وه نو ځکه ورته ویې چې پس د دې نه به تاسو په ورځ کې 1 ورځ ډوډۍ خورئ یو خبره دا ورته وکړه بله خبره دا وکړله چې زه به پس د دې نه څه کوم زه به هم 1 وخت ډوډۍ خورم او بلکې پس د دې نه به زه روژې نیسم ځکه دی خو د خدای پیغمبر و دی به دې مسایل په د مصر خلقو لا تر اوسه ایمان نه و راوړی نه لا دعوت داسې ورکړی شوی و چې هغوی ایمان راوړي دعوت خبره لا نه و شروع شوې نو په دې خاطر باندې یوسف علیه السلام د دې نه بعد چې قحطي شروع شوه نو د روژې شروع کړې او د روژې په خوا کې به چې کله بوزه و نو 1 وخت به یې صرف ډوډۍ خوړل دا خپل خلک چې د سره مامورین و کار یې ورسره کول او خلک په اصطلاح سره موږ تاسو پښتو کې ورته چارواکي کارګنان وایي دا کارګنان یوسف علیه السلام ته یو خبره وکړله چې د خدای پیغمبر یا وزیر خزانه چې چا پیغمبري نه منله نو دا ستا په ډوډۍ باندې خودشیه نه کېږي که نه که ته پر ځان لږ ډوډۍ وخورې خو 1 کیلو غنم به کم شي ډېر وخورې نه ورځ کې د 1 کیلو زیات وخورې نو دا ستا په د 1 کیلو غنم باندې یا 1 کیلو خوراک یا په دې هغه باندې به څه شی کم شي نو یوسف علیه السلام ډېره د کمال خبره ورته وکړه دا خبره ګوره واورئ یوسف علیه السلام څه ورته وایي وایي که زه خوراک وخورم زه ښه پوهېږم چې د ما په دې 1 کیلو باندې څه مسله نه جوړېږي 2 کیلو باندې نه جوړېږي په 10 کیلو هم څه نه جوړېږي موږ دونه ذخیره لرو چې ټول مصر خلکو ته رسېدلی شي نو زما په دې خوراک باندې دا ذخیره نه کمیږي خو یو خبره کېږي
هغه خبره دا ده چې زه کله موړ شم نو دا د وږو خلکو دا د غریبو خلکو احساس به څوک وکړي؟ دا احساس به د چا سره پیدا شي؟ دا د غریبو خلکو غم به بیا څوک خوري؟ چې ته خپله موړ شم، زه خپله په زه د مرمۍ موټر کې ګرځم، زه خپله په ار کې اوسېږم، زه خپله د ډالرو تنخوا لرم، زه خپله هر شی لرم، نو غریب سړي په کور وړاندې چې زه نو څه کله بیا وکړم؟ دا خلک خو چې د خلکو غم نه خوري وجه همدغه ده چې دا احساس ورسره نشته. دی خپله په موټر کې ګرځي، دی خپله بنګله لري، دی خپله نوکران لري، دی خپله تنخواګانې لري، د خارج نه هم خوري، د داخل نه هم خوري، رشوتونه هم خوري، پلانکې هم کوي، زر کیسې ځان ته روانې کړي دي. نو ده سره د غریب احساس کله پیدا کېږي؟ یو خو هغه فطرتن خبره ده چې د حرام خوراک د انسان ذهن بدلوي، د انسان نه جوړوي، حیوان ته نه جوړوي. نو خبره دا شي چې انسان کله دغه شي شي. نو یوسف علیه السلام د کمال خبره ورته وکړه چې ګوره سیده په دې شیانو خوراک باندې خو ما خوراک نه کمیږي، ذخیره نه پې کمیږي، خو دا د غریبو احساس به کله د انسان سره هغه به څوک چې بیا د غریبو خلکو خوري چې زه موړ شم نو بیا به د غریبو خلکو حال څوک هغه کوي. نو ځکه یوسف علیه السلام د قحطۍ په دې 7 کلونو کې باقاعده روژې نیولې، او چې کله به یې روژه نه وه نو صرف په ټول شواروز کې به یو ځل خوراک خوړلو، هغه هم داسې شیان به یې خوړل چې پې موړ نه شي. نو دا د روژې په هغه کې غټه خبره همدا د یوسف علیه السلام دا طریقه چې موږ او تاسو دا کوم خلک چې روژه نه شي یو احساس داره کې پیدا شي چې زه چې نن وږی شم، احساس د لوږې مې وکړی، دغسې نور انسانان زموږ په دې چاپېریال، په دې محیط کې، په دې مملکت کې، په دې ولایت کې، په دې ښار کې شته چې هغه غریبانان به وږي، هغه به څه کېږي؟ دا خو یوه ورځ داسې خبره ده، د یوه میاشت خبره ده، خو دا 12 میاشتې وږی دی غریب، هغه نه لري، کار نه لري. نو ځکه دغه احساس په انسانانو کې پیدا شي. ځکه نو د روژې په میاشت کې خلک صدقه ډېره کوي، ځکه خپله ګېډه وږې شي، نو احساس د وږي چې ورسره وږي شي بیا د وږي احساس سره پیدا شي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت، نو انشاءالله وروسته دا خبرې نورې به راځي په دې باره کې چې دا روژه نور څومره ګټې لري. راځو د دې نه وروسته چې دې کې غټه دا شوه چې د بېوزلو، د غریبو، د فقیرو خلکو د فقر او د غریبۍ او د تنګ دستۍ او د لوږې او د تندې احساس د انسان سره پیدا شي. دا بل هدف شو. راځو بله چې دا روژه د انسان د صحت دپاره ډېره ګټه لري په صحي لحاظ باندې. اوس موږ او تاسو یو لږ طبي خبرې کوم. هغه خبره دا ده چې موږ او تاسو په دې اوس د فعلي اجتماع کې په دې ټوله دنیا کې یوازې افغانستان کې نه، هر ملک ته چې لاړ شي، زه په ډېرو مملکتونو کې ګرځېدلی یم، په دې هر مملکت کې څه خاص امراض دي چې خلک یې په عذاب کړي دي. 2-3 مرضونه د شي، یو شوګر ده، د شکرې مرض چې موږ او تاسو ورته دا شوګر مرض، دا په ټوله دنیا کې عام دی. بل دا بلډ پریشر ده، د فشاري خون چې کوم یو ورته ویل کېږي دا دی. بل دا د وینې غوړېدل چې غوړ پکې په وینه کې پیدا کېږي، دا خبره ده. دا د رګونو تنګېدل، دا هغه مرضونه دي چې دنیا په دې ټولو مملکتونو کې شته دی، او دا مختلف عوامل او اسباب لري چې ولې سړی بلډ پریشر ورته پیدا کېږي، ولې فشاري خون ورته پیدا کېږي، ولې ورته په شکر پیدا کېږي، ولې د رګونه بندېږي، قلبي عمله پرې راځي، پلانکۍ عمله پرې راځي، دا پرې راځي. دې اصلي وجوهات اوس که خیال مي چې اکثره ډاکټرانو ته ورشئ چې شوګري یا د وینې فشاري یا پرځن وینې غوړ لري، دا خطرناک امراض دي. دا ټول دا چې کله هم ډاکټر ته ورځي نو ډاکټر ورته تداوي لیکي، معاینات یې وکړي، د معایناتو نه وروسته په ده باندې ځینې پابندیانې راولي، دا به نه خوري، دا به نه خوري، پرهیزونه پرې کوي. نو روژه کې موږ تاسو ویلی چې دا روژه خپله هم دنیوي فایدې لري او هم اخروي او اخرتي فایدې لري. غټه خبره موږ چې را شروع کړې وه، یو خبره دا وه چې روژه په انسان کې د عبدیت او د بندګۍ احساس پیدا کوي، یو خبره دا شي. دویم خبره دا پکې انسان کې احساس پیدا کوي چې انسان د نظارت او د کنټرول او د تعقیب لاندې دی. دا چې خود آزاد نه دی، خود مختار نه دی چې هر څه کوي، بلکې دی دا روژه همدغه احساس انسان کې پیدا کوي، د سهار نه نیولې تر ماښام اذانه پورې. دریمه خبره خوبي غټه پکې دا وه چې د نفس کنټرول، چې دا نفس انسان په بلاګانو باندې اخته کوي، په مصیبتونو اخته کوي، په مابوسونو په زندانونو کې اچوي. نو ځکه دا کنټرول چې کله کنټرول شو انسان مې سم شي. او بل دا چې یو اجتماعي ماحول پیدا کوي موږ او تاسو ته چې موږ او تاسو نیکي وکړو، او بلکې د قانون د پابندۍ او د اطاعت احساس په موږ کې راژوندی کوي. او بل دا چې موږ د غریبو او د فقیرو او د نادارو خلکو د حالاتو نه، د هغوی نه موږ خبرېږو، په موږ کې هم دا د لوږې احساس چې پیدا شي، د هغوی لوږه موږ او تاسو محسوسوو. نو دغه دنیوي ګټې شوې، اخروي ګټې موږ مخکې بیان کړې. الله پاک دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې دغه احساس او دا پویه راکېوي، د دې پویه او د احساس په موجودیت کې موږ او تاسو روژه ونسو، نو بیا به د روژې ګټې احساس کو او دا روژې به موږ او تاسو ته ګټه ورسوي. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ګوره دا به نه کې، دا به نه کې، دا به نه کې.